حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پی ټی وی نېشنل پیښور حي علی الفلاح په پروګرام کې یو ځل بیا زه مولانا فیض محمد جنیدی تاسو ته مخاطب یم. ګرانو کتونکو د حي علی الفلاح په پروګرام کې مونږ تاسو ته یو ښکلی شان موضوع راوړې ده چې هغه د زکات فرضیت بیانول دي. ګرانو کتونکو یقینا چې را روانه میاشت د رجب ده چې په دې کې زکات فرض شوی دی، په دې کې دا خلک زکاتونه ورکوي. نو یقینا چې د دې زکات د فرضیت نه مونږ ځان خبر کو او په دې کې چې کوم مسایل دي د هغې نه مونږ خبر شو. نو د دې په باره کې چې کوم احادیث مبارک دي یا کوم مسایل دي نو ان شاء الله هغه به مونږ تاسو ته بیانو. ګرانو کتونکو زکات دا په قرآن عظیم الشان کې 22 کارته د مونږ سره یو ځای ذکر شوی دی. یقینا چې اهمیت دومره ډیر دی چې 22 کارته الله جل جلاله دا په قرآن عظیم الشان کې د مونږ سره یو ځای ذکر کړی دی. کوم ځای چې فرمایلی دي چې تاسو منځ قائم کړئ نو هلته کې ورسره الله جل جلاله فرمایلی دي چې تاسو زکات هم ادا کړئ. لکه قرآن کې الله فرمایي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. تاسو منځونه قائم کړئ، تاسو زکاتونه ورکئ او تاسو د رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. نو یقینا چې د دې آیات شریف کې الله جل جلاله د منځ د ذکر سره د زکات ذکر هم فرمایلی دی او حکم یې پې کړی دی چې تاسو زکاتونه ورکئ. د زکات خپله معنا دا پاکوالی. نو دا زکات مونږ له په دې وجه باندې فرض شوی دی چې زمونږ کوم مالونو کې مونږ ته پته نه وي لګېدلي او څه دا شانتې د حرامو بوی ورله ورغلی وي، د مکروهوالي بوی زمونږ مال ته رسېدلی وي، هغه مال مونږ په ناخوښه باندې حاصل کړی وي، په بله طریقه باندې مو د حرامو نه بلکې د مکروهاتو په طریقو باندې مونږ حاصل کړی وي. کوم چې حرام وي هغه خو اسم حرام وي. نو که چېرته کې داسې قسمه شیبې زمونږ په مالونو کې موجودې وي او مونږ زکاتونه ورکو نو یقینا چې د دغه زکات په ذریعې سره او د زکات په برکت سره الله جل جلاله زمونږ هغه مالونه پاکوي لکه چې دا په احادیثو مبارکو کې ذکر شوي دي. نو زکات په تمامو مسلمانانو باندې دا فرض دی، لازم دی. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه حدیث مبارک روایت دی، متفق علیه حدیث دی. امام مسلم، امام بخاری رحمهم الله دا حدیث مبارک را نقل کړی دی. وی چې محبوب کریم صلی الله علیه وسلم بعث معاذا الى اليمن. معاذ رضی الله تعالی عنہ یمن ته د گورنری په تور باندې ولیږلو. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې معاذ رضی الله عنه یمن ته په تور د گورنری ورلیږلو نو فقال محبوب علیه السلام ورته فرمای انک تأتی قوما اهل الكتاب، ته به اهل کتابو ته ورشي، هغه خلک چې کوم تورات، زبور او انجیل مني. دغه خلکو ته چې کله ته ورشي نو فدعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اول به دغه خلک ته دې ته راوبلي چې اسلام په قبول کا، یعنی گواهی پیدا وکا چې نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول او بنده دی. د دې گواهی چې کله دغه خلکو ورکړله او ایمان وروړو نو رسول الله مبارک ورته فرمای چې بیا به ته دغه خلکو ته داسې وایي چې ان الله قد فرض علیهم 5 صلوات فی اليوم واللیله. کله چې دغه خلکو د ستا د دغه خبرې اطاعت کو چې دوی گواهی ورکړله او محبوب علیه السلام باندې ایمان راوړو نو د دې نه پس به ته دغه خلکو ته وایي چې الله جل جلاله په شپه او ورځ کې 5 منځونه په تاسو باندې فرض کړي دي. فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم. نو کله چې دوی د دې شیز اطاعت وکړو نو فاعلمهم ته دوی بیا په دې خبره باندې پوهېږه چې ان الله قد فرض عليهم صدقه، چې الله جل جلاله بیا په تاسو باندې صدقه فرض کړې ده. دلته د صدقې نه مراد زکات دی، ځکه چې عام صدقه هغه فرض نه وي، هغه نفل وي.
هغه که چا ورکړله ثواب به وشي او که چا ور نه کړله نو ګناه نه کیږي. دلته محبوب علیه الصلاۃ والسلام چې فرض یاد کړل نو د صدقې نه مراد زکات دی چې زکات په دوی باندې لازم دی. بیا فرمای تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم. الله زمونږ څومره ښکلی اسلام دی، څومره ښکلی دین دی چې د مالدارانو نه رسول الله مبارک فرمای دا به اغستلی شي او په غریبانانو باندې به تقسیمولی شي. هم ستاسو خلک هم ستاسو ګوند کې چې غریبانان وي نو د مالدارانو نه به هغه زکات راغستلی کېږي هم په دغه ګونډیانو باندې دغه خپلو خپلوانو کې چې کوم غریبانان دي هغوی ته به دا صدقات ملاویږي، دا زکات به هغوی ته ملاویږي. بیا رسول الله مبارک فرمای فانهم اطاعوا لذلك که چرته کې دوی د دغه شیز تابعداري وکړل او دی در سره ومنل، دا خبرې در سره ومنل چې مونږ به منځونه هم کوو او مونږ به زکاتونه هم ورکو نو فإیاک وکرائم اموالهم. بیا د دوی هغه بهترین او عزت والا مالونو ته به ته څه نه وې، ته به د هغې نه بیا ځان ساتي. د هغوی مال بیا د ستا دپاره حلال نه دی. یعنی مطلب دا کله چې کوم یو قوم په دین اسلام باندې نه راوړي او د دین اسلام قانون نه مني نو د هغوی مالونه بیا مسلمانانو ته حلال وي چې جنگ ورسره وکړي نو مال غنیمت ترېنه حاصلږي. بیا دا د ستاسو دپاره مال غنیمت نه ګرځي چې کوم خلک اسلام قبول کی، ایمان راوړي، گواهی ورکي چې نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله دی او محبوب کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول او بنده دی. دوی 5 منځونه کوي او دوی د خپلو مالونو نه زکاتونه ورکوي. نو بیا په دغه خلکو باندې تاسو سره جنگ او جګړه کول یا د هغوی سره جهاد کول دا جایز نه دي، بلکې د هغوی د مالونو د جانونو حفاظت بیا په مسلمانانو مشرانو باندې لازم دی. بیا ورته رسول الله مبارک فرمای واتق دعوة المظلوم، د مظلوم د بددعا نه ځان ساته فانه ليس بينها وبين الله حجاب. ځکه چې د مظلوم او د الله جل جلاله ترمنځ پردې نه وي. الله جل جلاله د مظلوم هغه او د مظلوم هغه آواز او د مظلوم هغه بددعا دا ډایرک الله جل جلاله اوري. په منځ کې حایل نه راځي، په منځ کې څه داسې دیوال نه راځي چې دا د مظلوم بددعا دا ایساره کړي، بلکې د مظلوم دعا الله ډایرک اوري او الله ډایرک قبلوي. الله جل جلاله دې موږ د مظلومانو د بددعا نه په امن کې وساتي او د ظلم او ستم نه د الله په امن کې وساتي. نو لہذا په دې حدیث مبارک کې مونږ ته دا راغل چې زکات په مؤمنانو مسلمانانو باندې فرض دی. دا د هجرت نه 2 کاله مخکې شامل کړي دي چې 2 کاله مخکې د هجرت نه دا زکات په مسلمانانو باندې فرض شوی دی. او بیا نور ډیرو کتابونو مثال لکه فیض الباری یو کتاب دی هغه کې لیکلي دي چې زکات دا په مکه معظمه کې فرض شوی دی او د دې چې څومره نصابونو تعیین شوی دی چې نصاب په دومره کې زکات دی، په دې سیس کې زکات دی او په دې کې زکات نشته او په دومره مال کې زکات نشته، نو د دې تعیین او د دې هغه را معلومول دا په مدینه منوره کې شوي دي. الله جل جلاله د هغې وضاحت بیا په مدینه منوره کې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. به هر حال زکات فرض دی او مونږ له پکار دي چې مونږ زکاتونه د خپل مالونو نه وباسو، ځکه په دې کې زمونږ دپاره ډېرې فایدې دي. یو که زمونږ په مال کې څه کمی بیشی راغلی وي، چاته مو زړه ښه نه وي او هغه نه مونږ مال حاصل کړی وي، یعنی مثال کې طور پر داسې خلک چې هغوی سودا اخلي، په سودا کې تاله غلط څیز کېښودلی شي، هغه کس ته هم پته نه وي لګېدلي او تا هغه له پیسې ورکړي، یقینا چې دا خو ناجایز ده، خو هغه ته هم پته نه او د هغه لاسونو ته یو خراب څیز راغلی. مثال مونږ خلک فروټ اخلو نو په فروټو کې داسې یو نیم فروټ وي هغه خراب وي، هغه هم مونږ ته په شاپر کې واچوي، نو د هغه په پیسو کې هغه کمې پیسې چې د اخیستونکي نه اخیستې دي هغې کې بدوالی راو. نو که زکات ادا کو الله جل جلاله به د دغه زکات په برکت سره دغه بدی الله جل جلاله د مال نه ختم کړي، مال به ورته ټول پاک شي. او بل قرآن کې الله جل جلاله فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تر هغې پورې تاسو په نیکۍ کې نه شاملېږئ تر څو پورې چې تاسو هغه څیزونه صدقه نه کوئ او هغه څیزونه خرج نه کوئ د الله په لار کې، کوم څیزونو سره چې د ستاسو مینه او محبت.
نو په کار مونږ له دا ده چې مونږ د مال سره مینه محبت لرو، همدغه مال مونږ د الله جل جلاله په لاره کې صدقه کو او خرج کو. د زکات دپاره څو شرایط دي. د زکات چې کله په اسلام کې فرض شو نو د دې دپاره 4 شرطونه مقرر شو. هغه دا دی چې اسلام، اول به د مسلمانی چې مسلمان نه وي نو په ده باندې زکات نه فرض کیږي، په هغه باندې بیا فدیه وي، په هغه باندې بیا ټکس وي. او بل دویم نمبر حریت دی، آزادوالی دی، به غلام نی، د غلام ټول مال هغه د آقا وي. نو چې کله دی آزاد وي نو په ده باندې او د سره دومره مال وموندلی شو چې کم نصاب اسلام مونږ ته ښودلی دی نو بیا په ده باندې زکات لازم دی. بل دی عقل او بلوغ، چې دی عاقل وي او دی بالغ وي، د 14 کالو نه دی پورته وي او د عقل لري، لیونی نه وي، نو په دغه انسان باندې بیا زکات لازم دی. او که چرته کې دی عاقل نه وي، لیونی وي او یا ماشوم وي 14 کالو نه کم وي نو بیا په ده باندې بیا زکات نشته دی. بل چې د قرض نه به خالی وي، د سره به دومره مال وي چې هغه په ده باندې قرض نه وي او دا د قرضونو نه او د کور د حاجت نه دا خالی مال پروت وي، اضافي مال پروت وي. مثال لکه مونږ په صندوق کې ځان سره کمې پیسې ایښې وي، په بینک کې مو کمې پیسې ایښې وي چې هغه مونږ نه استعمالو او هغه همداسې محفوظې پرتې وي، د کور خرچه د بهر د پیسو نه کیږي، نو دغه عمره پیسې، دغه مالیت چې تا سره پروت وي او د قرض نه خالی وي نو په دغه مال باندې زکات لازم دی. په 4 قسمه مالونو کې زکات دی. یو په سونه او په چاندۍ کې زکات دی، بل په مال تجارت کې زکات دی، او هغه زناور چې اکثر بهر سریږي، په کال کې 6 میاشتې 7 میاشتې دا بهر سریږي، یعنی هغه قدرتي ګیاګانې خوري، دا په پولو باندې چې کومې ګیاګانې وي د ده په خرچه نه کیږي او د هغې نه دی خوراک او څښاک کوي د بهر نه، نو که د ستا په خرچه ټول کال کېده بیا په هغه زناورو کې زکات نشته. او چې کوم زناور بهر اکثر سریږي او فری سریږي، مطلب ستا په خرچه نه کیږي، نو په دغه زناورو کې بیا په اسلام کې زکات شته. همدغه رنګې د ځمکې په پیداوار کې هم د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې زمونږ په مذهب د حنفیت کې د ځمکې په پیداوار کې هم زکات شته دی. مونږ ته شریعت په سونه او په چاندۍ کې نصابونه ښودلي دي چې د چاندۍ نصاب 2.50 تولې چاندي ده او د سونې نصاب مونږ ته ښودلی دی 19 تولې، یعنی که چا سره سونه 19 تولې وي او یا ور سره چاندي 2.50 تولې وي نو په دغه انسان باندې زکات فرض دی، دی به خامخا ورکوي. که زکات ورنکو دی تر هغه پورې ګناهګار دی تر څو چې د زکات نی ورکړي، او که مړ شو دا زکات د ده په ذمه باندې پاتې شو، دی بیخي ګناهګار شو. نو اوس دغه نصاب که چا سره دا سونه او چاندي نه وي بلکې پیسې وي ورسره، نو دا یاد ساتئ کتونکو چې مخکې پخوا د محبوب علیه الصلاة والسلام په زمانې کې یا د محبوب علیه الصلاة والسلام د زمانې نه مخکې دا نوټونه نو، پیسې نه وي، بلکې خلکو به اغستل او خرڅول دا په سونې او په چاندۍ باندې کول. مخکې دا لوټونه نو. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه پس د صحابه کرامو په دور کې د سکو جوړېدلو رواج عام شو. بیا رو 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 تر دې حده پورې چې اوس ارڅه ختم شوي دي سونه او چاندي، بلکې یو نوټ استعمالیږي چې هغه د 10 روپو، د 20 روپو، د 100 روپو، د 200 روپو تر 500 پورې لوټونه دي. اوس که دغه مال چا سره وي، د سره خو سونه او چاندي نشته دی، نو په شریعت کې به دغه د مال راغستلی کیږي، یا به د سونې سره حسابوي، یعنی 19 تولې سونه چې څومره وي دا به یا هغې سره حسابوي او یا به د چاندۍ سره چې 2.50 تولې دي، نو چې کله د هغې سره برابر راغه نو په ده باندې زکات لازم شو. نو که چرته کې د دې چاندۍ حساب سره د دولت یا مال تجارت دا ور سره کلم برابر راغه نو په دې باندې زکات لازم دی، دی به خامخا ورکوي. الله کریم جل جلاله دی په دغه احادیث مبارکه او مسلو باندې د عمل توفیق را نصیب کی.
تر بل پروګرام پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.